څلورڅلوېښتمه برخه. د یوسف بن تاشفین د ناول ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې د قسطلې نوي پوځیانو د کلي 10 تنه نارینه او 7 تنه ښځې د دیوال خواته درولي وو او غوښتل یې چې ویې وژني، چې په همدې وخت کې د عبدالواحد سرتیري د احمد په ګډون دوی ته ورورسېدل او دوی یې په غیشو وویشتل او ډیر سخت جنگ پیل شو چې بالاخره د قوم خلک ټول ورسره ملګري شول او په ماڼۍ یې حمله وروړه. زندانیان ټول خوشي شول مګر یحیی تښتېدلی و. دوی له ماڼۍ نیولو بیرته راستانه شول او احمد په مسجد کې تر لمونځ کولو وروسته د طاهري دوی کور ته ولاړ او هلته ډیر خلک د ده لیدو ته راحاضر شول او بالاخره دا چې احمد ډیر ستړی و نو خلکو اجازه ورکړه چې ویده شي. که څه هم طاهري په بله خونه کې بستره ورته چمتو کړې وه مګر احمد په همغه خونه کې ویده شوی و. سهار ابو یعقوب ورسره ولیدل او د اوسنۍ وضع په هکله باندې ورسره وغږېدو. اوس دوی دواړه هغه غونډې ته روان شول چې په ماڼۍ کې جوړېدله. ګرانو دوستانو، اوس راځو د دغه په زړه پورې ناول بله برخه اورو. خو د یادولو وړ ده چې په دې برخه کې به د عبدالمنعم په هکله باندې یو څه واورو. د تلیتلی له جیل څخه سرحدي کلا ته د عبدالمنعم له استولو څخه 5 اونۍ تېرې شوې وې. د بندیانو شمېر د دې کلا له ساتونکو څخه نږدې 2.5 چنده زیات و. د پوځ سالار یو بوډا پوځي و او د تلیتلی دغه مهمه سرحدي دفاعي کلا چې پر یوه جیل بدله شوه د ده د ډېرې اندېښنې سبب وه. یو ماښام د کلا 4 تنه پیرداران عبدالمنعم ته راغلل. د یې د جیل له خونې څخه راویوست او سالار ته یې وروست. سالار د پاسني پوړ په یوه خونه کې په کرسۍ ناست و او په مخه کې یې په میز څو کاغذونه خواره واره پراته وو. د سالار کیڼ لاس ته په بله کرسۍ د پولیسو یو مشر ناست و. عبدالمنعم چې کوټې ته ورننوت تر څه ځنډه دواړو په پټه خوله ده ته کتل. بالاخره سالار د ده څنګ ته ناست پولیس افسر ته وکتل او ویې پوښتل: آیا دا هماغه دی؟ هغه د هو په دود سر وخوځاوه. سالار پیردار ته اشاره وکړه او هغه بهر ته ووت. بیا یې عبدالمنعم ته وکتل، ویې ویل: ستا نوم عبدالمنعم دی؟ هوکې. هغه په غریو نیولي غږ ځواب ورکړ: ته له قرطبې څخه تلیتلې ته او له هغه ځایه دې کلا ته راوستل شوی یې؟ عبدالمنعم ځواب ورکړ: هوکې، خو له دې پوښتنو پرته هم راته ویلی شئ چې زما لپاره مو بیا کوم جیل مناسب بللی دی؟ د بوډا سالار پر شونډو غمجنه مسکا راغله. ویې ویل: که ماته معلومه وی چې کومه ورځ به زه د دې کلا د ساتونکي پر ځای د جیل د ساتونکي دنده سرته رسوم نو ښایي ما د تلیتلې په حکومت کې دنده نه وای اخیستې. په هر صورت زه همدغه هڅه کوم چې دلته بندیان په تکلیف نشي، خو اوس زما هدف دا نه دی چې ځان سپین کړم. تا به اورېدلی وي چې یحیی تښتېدلی دی. د تلیتلې ولس د الفانسو د متقابل برید نه د ویرې له امله د بطلیوس واکمن عمر المتوکل ته یو پلاوی استولی دی. هیله ده چې د بطلیوس پوځ ډیر زر د تلیتلې د ساتنې لپاره راورسیږي. زما نیت و چې د تلیتلې سیاسي بندیان هم خوشي کړم. د هغوی په اړه دلته څه یادونه نشته. ما د تلیتلې د نوي حکومت څخه لارښوونه وغوښته، خو تر اوسه کوم ځواب نه دی راغلی. لږ ځنډ مخکې ما ته خبر راغی چې د الفانسو پوځ زموږ د سرحد پر لور وړاندې را روان دی او د دوی څو ډلې د دې کلا 4 میلۍ ته را رسېدلې دي. کیدای شي نن شپه یا سبا سهار دلته راورسیږي. ځکه مې پریکړه وکړه چې بندیان سمدستي خوشي کړم.
کاشکې زه ستا په باب پخوا خبر وای. دی د تلیتلي د پولیسو مشر دی او دلته هم دا اوس را رسېدلی. ده ماته وویل چې په دې بندیانو کې داسې کسان هم شته چې د اندلیس خلک باید ویاړ پرې وکړي. د پولیسو مشر جګ شو، وړاندې ورغی او هغه یوه تشه کرسۍ راواخیسته، میز ته نږدې یې کېښوده او یې ویل مهرباني وکړئ. ښایي زه دې نه وم پېژندلی. زه له هغې ډلې سره وم چې ته مو د قرطبې له جیل څخه د تلیتلي جیل ته راوستې. هغه وخت دا راته معلومه نه وه چې زموږ د هلو ځلو پایله به څه وي. زه د تلیتلي له هغو زرګونو کسانو څخه یو یم چې د تلیتلي د شاهي کورنۍ د اقتدار د هوس د لاس آله شوم. خو زه نن پوهیږم چې موږ د کوم اور خاشاک شوي وو، لمبې زموږ خپلو کورونو ته راغلي دي. زه له یحیی سره یو ځای وتښتېدم. هغه چې الفانسو ته ورسېد یو تړون یې ورسره وکړ چې د هغو له مخې د سرحد ډېرې کلاوې الفانسو ته ورکړای شوې. الفانسو غواړي پخوا تر دې چې یحیی بیرته د تلیتلي پر تخت کښېنوي دغه کلاوې ونیسي. یحیی د ده په وینا د سرحدي کلاوو د ټولو ساتونکو په نامه لیکونه را استولي دي چې دوی کلاوې له جګړې پرته الفانسو ته وسپاري. د دې کلا لپاره الفانسو زه را استولی یم، خو اوس زه غواړم خپلې پخوانۍ ګناوې جبران کړم. عبدالمنعم د ده خبره ورغوڅه کړه. ښایي د ډېرو اوږدو خبرو لپاره دغه وخت مناسب نه وي. زه غواړم یوازې دغه واورم چې د کومو شرطونو په بدل کې مو خوشي کوئ. د پولیسو د مشر پر ځای د کلا د ساتونکو قمندان ځواب ورکړ ستاسو خوشي کول زموږ مجبوري ده. پر تاسو کوم احسان نه دی. اوس چې د الفانسو پوځي ډلې د دې کلا پر دروازې ولاړې دي، موږ ته د بندیانو ساتنه او څارنه ناشونې ده. ته ما د دې لپاره راغوښته یې چې خپل ملګري په ارامۍ له دې ځایه در سره وباسه. ستا کوم ملګري چې پلي نشي تلای، موږ آسونه ورکولی شو. د عبدالمنعم خیالونه بل چېرته وو. دی د اوښکو، نغمو او مسکاګانو په سیلاب کې بهېده. زما میرمن، زامن مې. دی د تیرو وختونو د پردې له پورته کولو نه وروسته په قرطبه کې د خپلې شاندارې ماڼۍ په انګړ کې ولاړ و. حسن یې تر پښو لاسونه ورچارپیر کړي وو او ویل یې پلار جانه، ما در سره بوځه. تا واده کړې وه چې جګړه ختمه شي، نو ما به در سره بیایې. او ده هغه پر سینه پورې کلک کړ. ورته ویې ویل جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې بچیه. بیا د په خیال کې د خپلې مېرمنې په مخ کې دغه خبرې تکرارولې. کیدای شي همدا نن زه بیرته راشم او امکان لري زه د خپل ژوندانه څه ورځې په جیل کې تېرې کړم، او دا هم کیدای شي چې دا مو د ژوند وروستی دیدن وي. خو زه له تا نه دغه هیله کوم چې زما زامنو ته به ستا لومړی او وروستی درس هم دغه وي چې د یو مسلمان هدف د ده تر ژوند ډیر لوی دی. د کلا ساتونکي ورته وویل ته غواړې له دې ځایه د تلیتلي له بندیانو سره ولاړ شې او که نه سیده خپل کور ته ځې. عبدالمنعم سالار ته وکتل او بیا یې سر وګرځاوه. ویې ویل نه، زه نه ځم. ستا مطلب څه دی؟ زما مطلب دا دی چې که د الفانسو پوځ پر کلا حمله کوي نو زه له دې ځایه نشم تلای. د جیل په تیارو کې ما تل د شهادت د مرګ هیله کوله. داسې ښکاري چې د لوی خدای په دربار کې زما دغه دعا قبوله شوې ده. زما ملګري به ستاسو سره مرسته کوي او زما باور دی چې د تلیتلي بندیان به هم ونه غواړي چې کلا پرېږدي. موږ یوازې تورو ته اړتیا لرو. تاسو څومره کسانو ته وسلې ورکولی شئ؟ زموږ سره د وسلو کمی نشته، خو نور د اړتیا وړ سامان ښایي د یوې میاشتې لپاره هم بس نشي. نور ضروري سامان به له دښمن نه اخلو. د کلا ساتونکي وویل آیا دا به غوره نه وي چې ته د نورو بندیانو نظر هم معلوم کړې؟ عبدالمنعم ځواب ورکړ زه پوهیږم چې کوم کسان د بني الزالنون په حکم بندیان شوي دي. هغوی د یوه هدف لپاره ژوند غواړي.
د ماسخوتن په لمانځه کې د لومړي ځل لپاره بندیان او پیرداران په یوه کتار کې ولاړ وو او عبدالمنعم د دوی امامت کاوه. له لمانځه وروسته د عبدالمنعم ارواپالې وینا د دوی په زړو کې یوه نوې ولوله را پیدا کړه. هغه خلکو ته ویل: زما دوستانو، ستاسو له لاسو او پښو څخه یې زولنې لرې کړې، ستاسو د جیل دروازې یې پرانیستې، خو داسې مه ګڼئ چې تاسو آزاد شوئ. که موږ د دغه ستر توپان مقابله ونه کړای شوای چې د الفانسو په څیره کې راښکاره شوی دی، نو موږ به له دې وړوکي جیل څخه ووځو. کومه ورځ به ځانونه په یوه لوی جیل کې ومومو. د اندلیس هر مسلمان به د عیسویانو غلام وي. د کلا حاکم زموږ د خوشي کېدو امر کړی دی، خو آیا موږ خپلو کورونو ته ولاړ شو او خپلو میرمنو، بچیانو، میندو، خویندو او ورونو ته دا پیغام یوسو چې په موږ پسې د نصرانیانو سیلاب را روان دی؟ الفانسو د تلیتیلې سرحدي سیمې نیولې دي. تر دې وروسته به د تلیتیلې د مرکز نوبت راځي. تر هغو وروسته به دغه سیلاب د اندلیس نورو ښارونو ته مخه کړي. که موږ مسلمان وو، که موږ غواړو پر دې خاوره د اسلام تیر عظمت بیا را ژوندی کړو، که موږ په اندلیس کې د اسلام د دښمنانو غلامي نه غواړو، نو یوازې یوه لاره لرو چې موږ د دې توپان په مخه کې د منډو وهلو پر ځای د هغو مخې ته ودرېږو. که د الفانسو پرمختګ زموږ په خپل منځي جګړو کې اخته امیرانو د کوم یوه د تخت او تاج لپاره خطر وای، نو زه به اوس تاسو ته دا څه ویلو پر ځای سیده هغه ښار ته تلم چې هلته زما میرمن، بچیان، دوستان او خپلوان له کلونو راهیسې زما د ورتلو انتظار کوي. خو دغه خطر زموږ لپاره یو ټولنیز ګواښ دی. دا د هغو خلکو د مرګ او ژوند مسله ده چې په دې هیواد کې د مسلمان په حیث ژوند غواړي. زموږ دښمن یوازې د تلیتیلې په څو کلاو نه، بلکې تر جبل تاریخ پورې د صلیب د بیرغ رپولو لپاره میدان ته راوتلی دی. زه تاسو ته بلنه درکوم چې د دې کلا د ساتنې لپاره خپل ټټرونه ډال کړئ. خو د دې مطلب دا نه دی چې زما سره د اندلیس د کوم واکمن غم دی، بلکې زما سره د ځان غم دی، ستاسو غم دی. په دې وړوکي مورچل کې زموږ جګړه د ټول اندلیس لپاره ده. زموږ قربانۍ به خوشي ولاړې نه شي. موږ چې دلته د نصرانیانو مخه ونیسو، د تلیتیلې خلکو ته به د تیارۍ موقع په لاس ورکړو. څو ورځې وروسته د تلیتیلې په ګوټ ګوټ کې دغه خبر خپور شو چې د الفانسو پوځ ناڅاپه حمله وکړه. د شمال لویدیځ سرحد ځینې کلاګانې یې نیولې دي، خو په یوه کلا کې د ګوتو په شمېر یوه ډله د نه ماتېدونکي عزم سره د یرغلګرو مقابله کوي. الفانسو د یحیی القادر د وطن پلورنې څخه ګټه واخیسته. د شمال سرحد څو مهمې چوکۍ یې ونیولې. د کومو کلاګانو ساتونکو چې د یحیی له امر څخه سر وغړاوه، پر هغوی یې ناڅاپي بریدونه وکړل. هغه د تلیتیلې په لور له پرمختګ نه مخکې دا ضروري بلله چې د شمالي سرحد زیاتې سیمې له خپلې پاچاهۍ سره ونښلوي. د تلیتیلې اولس د ډېرې پریشانۍ په حال کې د عمر المتوکل د پوځونو انتظار کوه. د یوه ټولنیز خطر احساس اولس سره یو کړی و او دوی د ښار له مشرانو سره یو تن د لنډ وخت لپاره خپل امیر ټاکلی و. په ښار کې د مجاهدینو نظامي روزنه په درز روانه وه او د تلیتیلې د نوي پوځي سالار په غوښتنه احمد د ښار په اطرافو کې د مجاهدینو د یوه پوځ د تیارولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. د ښار د مشرانو پر هغه دومره اعتماد و چې کله به پر کومه پوځي مسئله بحث کېده، نو د پوځ پر سالار او نورو پوځي ماهرینو سربیره به د احمد بن عبدالمنعم نظر هم غوښتل کېده. دی به له سهاره تر ماښامه مصروف و. شیخ ابو یعقوب د شورا غړی و، ځکه خو هغه هم سهار وختي له احمد سره یو ځای له کوره وتلو. د ماښام لمونځ به معمولا د کلي په جومات کې ادا کاوه او بیا به احمد له خپل کوربه سره یو ځای د هغه کور ته تلو. کوم وخت به چې یو لږ وځنډېد، بل به د ډوډۍ لپاره ورته انتظار کاوه. د ژوند د سمندر د یوه توند توپان څپو احمد او طاهره یو له بل سره مخامخ کړل. اوس دغه توپان تیر شوی و. د دوی ترمنځ هم دیوالونه او پردې درېدلې وې. د هغو دیوالونو او پردو تر شا دوی دواړو د خیالونو ښکلي او زړه وړونکي کلي جوړول.
یوه شپه ابو یعقوب لږ ناوخته کور ته راغی او هغه چې خپلې خونې ته ننوت نو خدمتګارې ته یې غږ وکړ چې ډوډۍ راوړه. طاهره خونې ته ورننوته او په خپ غږ یې ورته وویل پلار جانه میلمه تر اوسه نه دی راغلی. هغه په څه کار پسې تللی دی؟ د طاهرې رنګ ناڅاپه تک ژیړ شو. یوه شیبه یې خپل پلار ته وکتل او بیا یې مخ واړوه. دی په خپل زړه کې ګیلې کولې. هغه ولاړ او له دې پرته ولاړ چې دلته به څوک ټول عمر د ده د راتلو لاره څاري. طاهرې ته د خپل پلار په مخ کې درېدل ستونزمن ښکاره شول او ورو ورو بلې کوټې ته روانه شوه. ابو یعقوب وویل ودرېږه لورې چیرته ولاړې؟ هغه وویرېده. ځواب یې ورکړ زه اوبه راوړم چې لاس پرې مینځې. کله چې طاهرې د خپل پلار لاس مینځل نو خدمتګاره راغله. ویې پوښتل ستا ډوډۍ هم دلته راوړم؟ ابو یعقوب وویل طاهرې تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې. راوړه یو ځای به یې وخورو. خدمتګارې ډوډۍ راوړه. دوی ته یې په مخ کې کېښوده او طاهره له خپل پلار سره په دسترخوان کېناسته. خو اشتها یې سوځېدلې وه. څو مړۍ یې په نه زړه پورته کړې. ابو یعقوب په چوپه خوله دې ته کتل او بالاخره یې وویل احمد به تر څو ورځو پورې بیرته راستون شي. د طاهرې پر څېره بیرته رنګ وغوړېد او هغې جرأت وکړ. ویې ویل پلار جانه هغه چیرته تللی دی؟ ابو یعقوب ځواب ورکړ ما تا ته ویلي و چې له پاڅون نه مخکې یحیی د تلي تلي کوم بندیان د شمال ختیځ سرحد یوې کلا ته استولي وو. هغوی د کلا د ساتونکي پوځ سره یو ځای شوي او د نصراني یرغلګرو سره مقابله کوي. 4 ورځې پخوا دغه خبر راغلی و چې د کلا د پوځ سالار شهید شوی دی او اوس د هغوی قمانده یوه بندي په لاس کې اخیستې ده. څرنګه چې د عمر المتوکل د پرمختګ له امله د الفانسو ټول پام شمال لویدیځ محاذ ته اوښتی دی، ځکه مو تمه وه چې پر دې کلا به د الفانسو بریدونه تر ډیره پورې نه وي او موږ به دلته د پوځ له رارسېدو وروسته د مجاهدینو څو ډلې د هغوی مرستې ته ور واستوو. خو نن دا خبر راورسېد چې د کلا د ساتونکو وضع نازکه ده. الفانسو یو نوی پوځ هلته استولی او کلا ته یې ورغلې لارې ټولې تړلې دي. که په 2 ورځو کې دننه هغوی ته څه مرسته ور ونه رسیږي نو ټول به ووژل شي. که یوازې د عامو سرتیریو خبره وای نو ښایي شورا دومره چټک ګام نه وای اخیستی. خو په بندیانو کې یو شمېر مهم مشران دي، ځکه خو سمدستي 300 تنه مجاهدین واستول شول. احمد هم د شورا په غونډه کې و چې کله د دې پوځي ګروپ د مشرتابه خبره رامخې ته شوه نو د ټولو سترګې ده ته ور اوښتې. طاهرې وویل نو 300 سرتیري به تر کومه کلا وساتلی شي؟ ابو یعقوب ځواب ورکړ دا پوځ سالار د کلا د ساتلو اراده پرېښې ده. هغه احمد ته حکم کړی دی چې د کلا ساتونکي او بندیان له هغه ځایه راوباسي. موږ له دې پرته چې تلی تله په خطر کې وغورځوو تر ډیره وخته د دې لرې پرتې کلا ساتنه نشو کولی. طاهرې وویل پلار جانه دغه عملیات خو به ډیر خطرناک نه وي؟ لورې د سرتیریو هر سفر خطرناک وي او هغه بیا له هغو سرتیریو څخه دی چې د خطر په وخت کې تر ټولو وړاندې وي. ابو یعقوب تر لږ ځنډه چوپ و. بیا یې وویل احمد یو نیک او زړور ځوان دی. نن له رخصتېدو مخکې ما له هغه سره ستا د راتلونکي په اړه څه خبرې وکړې. د طاهرې زړه په درزا شو. ابو یعقوب له لږ چوپتیا وروسته په مسکا وویل لورې ما تا ته یو ښه خبر راوړی دی. ما له خدایه ستا لپاره تر دې زیات څه نشوای غوښتلی. ستا پلار پر دې ویاړي چې د انګلیس ډېر غوره زلمي د مننې له اوښکو سره ستا سره واده منلی دی. لورې ما خو به غلطي نه وي کړې؟
طاهرې د خوښیو په سمندر کې غوټۍ خوړلې. د هغې مخ له حیا نه تک سور شو او سترګې پر ځمکه خښې کړې وې. پلار یې ورته وویل تا ډوډۍ ولې پرېښودله؟ ما خوړلې ده پلاره. دا یې وویل او له خونې ووتله. د هغې پښې رېږدېدلې. د خوښیو اوښکې یې پاکې کړې. په زړه کې یې ویل احمده ته زما یې، ته زما یې. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.